ما درته ویلو چې د نبی علیہ السلام سنت داری او د مسلمانۍ طریقه دا ده چې سړی به کور کې جون د زنانو سره ښکلې تېروي، که د په کور کې خویندې، که د ښځې، که د مورې، که د لوڼۍ، دی به ورسره حسن سلوک کوي. حسن سلوک ښه تلل به ورسره کوي، ښه ژوند به ورسره تېروي. دا د شریعت خبره ده او شریعت پابندي ده. او دا مې هم درته ویلو چې ښځې نه خامخا به غلطۍ کېږي. ګوره شریعت ورته ناقص العقل ویلي دي. د سړو په نسبت د ښځو یاداشت کمي، د سړو په نسبت د ښځو د وجود طاقت کمي، نو په دې وجه د دې نه به غلطۍ خامخا کېږي. خو په والو، په ټکولو، په کنځلو د ښځو غلطۍ نشي برابرولی، په ښه سلوک به برابره. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بیوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یوزل هغه بس کړي جام وسره دی. نبی علیہ السلام مبارک ورتا فرمایي چې عائشہ تو بس کې نو باقی مال راوړه. صاحب تاسو مخ کې وبوس کوي نه راول توس کا جستانه کې مې پاتې شي مال راوړه. ګوره څومره ښکلې خوی اخلاق. نن سبا زمونږ په دې وخت کې به ښځه د خاوند نه مخکې وبوس کړي، سوال نه پیدا کېږي چې خاوند دې تږي وي او ښځه دې مخکې وبوس کړي. دا مخ پې وایي که نه وایي؟ ها تا ما نه مخکې وبوس کړي مردارې. اول زما حق دی که ستا؟ څه چلو شو؟ که یو ښځه د خاوند نه مخکې وبوس کړي نو دې کې څه ګناه ده؟ خو چې څنګ ته د کېږي هم تږي کېږي، څنګ ته بنده هم د خدای بنده دی. نو حضور پاک ورته فرمایي چې عایشې ته وبوس کې بیا مال راوړه. ګوره دې کې هم د نبي علیه السلام یو حکمت او یو مقصد دی چې عایشې بې وبوس کړې لوښي یوړه حضور پاک لا. نو نبي علیه السلام ته تپوس وکړو، وی عایشې وی تا شونډې په کوم ځای ښودې وې؟ وی صاحب په دې ځای. قسم دې حضور پاک د عایشې بیبي د شونډو په دې خپلې شونډې کېښودې او بېوس کړې. دې کې څه چلو؟ په دې ړه ګټلې کېږي، په دې ښځه خوشحاله شي، نور هېڅ مقصد پکې نو. خو بس ګل دي یا په یو ځای خلو یا په بل ځای خلو. او د هغې په مخ کې ورته وې چې ما ته ځای وښایه. په ښځه والله که په والو د ښځې ړو ګټئ، د ښځې زړه به په دې ګټئ چې ته ورسره ښه سلوک وکړې، مینه ورسره وکړې او ته ورسره محبت وکړې او د سنتو مطابق زندګي ورسره تېره کړې. په دې ته بیا ګوره چې دا ښځه ستا د غلامۍ ژوند کوي که نه کوي. دا به تا سره په کور کې لکه د وینځ ژوند تېروي. پوهېږي چې د دې خاوند ما سره محبت دی او ما سره مینه ده، مجبوري نه ده، د مجبورۍ خبره نه ده، ما سره مینه ده. قربانېږي به داسې ښځه د خاوند نه او که به نه قربانېږي نو د هغې د شونډو په ځای شونډې مبارکې ولګولې او بېوس کړې. دې ته ښه سلوک وي. یو ځل حضور پاک د عایشې بیبي په کوټه کې یو بله بیبي د حضرت زینب هغې په لوښي کې نبي علیه السلام له خوراک راولېږي. نو دې له پې غصه ورله، بن له خامخا په بن غصه ورځي. دا قانون دی د شریعت چې بن لازمن ډېرې کمې بنې به داسې چې هغې به لکه د خویندو ژوند تېروي، هم ظاهر به لکه د خویندو تېروي، خوړې یو بل ته ډکې. دا ګرانه خبره ده. نو به هر کیف چې دې له عایشې بیبي کره و حضرت زینب لوښي کې خوراک راولېږه، نو عایشې صدیقې له پې غصه ورله. وی دا چې ما کری ده الله رسوله نو خوراک به دله زه در کوم، نو دې ولې خوراک راولېږه؟ نو عایشې صدیقې له دونه غصه ورله چې لاس یې اوچت که او د هغه وینځې هغه کاسې له یې راوباراو، کاسه په ځمکه پرېوته او ټوټې ټوټې شو. اوس که بل خاون به څه چل به یې کو؟ که دې زمانې بل خاون وي نو غټ کوتک به لاس کې نیولې او چودرې که چوز دې برابره کړه. تا کاسه دې ولې ماته کړه او دا ډب دې ولې وچلو
او زه چې په هر ځای کې مال څوک خوراک را لیږي دې سره ستاسې دي، لیکن حضور پاک مبارک پوه شو چې دا خو بنې له غیر اختیاري او فطري د بنې په کار غصه ورځي، نو په خپله مبارک کېناسته او د کاسې هغه ټوکړې یې په خپلو لاسونو راغونډې کړې. دا هم ورته نه و چې شابه دا اوس راغونډې کا، دا نه چې حضور پاک په بیبیانو کمزورې و، نه د حضور پاک لوی طاقت و. ښځې او سړي به ته قربانېدل او زارېدل به ته، او که یو وډرې ورته کړو چې دا عایشې پلار کره چې بیا دې دلته ونه وینم بیا به دې جړاګانې لیدې وي. د نبي علیه السلام نه جدا کېدل د بیبیانو کم ځای کېدی شو، لیکن حضور پاک دا نه چې کمزورې دی، لیکن اخلاق ښیي خلکو ته، نبوي اخلاق ښیي. په خپله کېناست هغه ټوټې یې راغونډولې، هغه ډوډۍ چې په ځمکه پروت یې هغه یې پرې د پاسه راغونډه کړه او صرف دومره وی غارت امکم میندم هلاکې شه. داسې څوک کوي؟ خادم ته وی ودرېږه او وینځې ته وی لږ صبر وکړه، هغې ایساره کړه او د عایشې د کوټې نه بل لوښې راواغېشت کاسه، وی دا واله دې کاسه ماته کړې ده، دا نوې کاسه پکې واله دا روغه، دا یو څه واپس. دې ته ښکلې اخلاق وایي، ښایسته ښکل. چېرته نبي علیه السلام یو بیبي له ډب نه دی ورکړی. ما ضرب خادما ولا امرأة قط، حضور پاک نه خادم ویندله چې د په خپل ژوند کې غزار ورکړی دی او نه ښځې بیبي له غزار ورکړی. دا پس دا په ښکل اخلاق. نو کور کې د بیبي سره او د ښځې سره به ښایسته ښکل اخلاق استعمالوي او دین به ورته ښیي. دین ورته وښایه چې دا دین زده کړي چې عقیدې ښکلې شي، اخلاق یې ښایسته شي. پرده وپېژني، پرده ورته وښایه. والته کولو په والو په مالګې وې، مالګه زیاته کمه شو، په دې مه وهه چې بې پردګي کوي په هغې زوره نه ورکه، بربنډتوب کوي په هغې زوره نه ورکه، د سنتو خلاف ورزي کوي په هغې زوره نه ورکه، د شریعت خلاف کوي په هغې زوره نه ورکه، او د حیا خیال نه ساتي او د پردې خیال نه ساتي په هغې زوره نه ورکه. د ښځو لباس پرده د دمارونو پورې، د ښځو ژوند په پرده کې دی. حضرت بی بی مریم مور منښته کړې وه، نظر یې کړی و چې کله په ګېډه اولاد شو نو وی رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا وتقبل منی، خدای زما په خېټه کې دا کم ماشوم دی دا ما منښته که دا به ستا د بیت المقدس خدمت وکړي. الله زما دا منښته قبوله که. سوچ یې دا و چې ما له به خدای لږ راکړي. بعضې زنانه په دې باندې پوهېږي، هغوی ته پته وي، حالاتو نه ورته پته لګي، نور د خدای علم د الله سره دی چې په خېټه کې هلک دی او که جنۍ ده. خو د الله نه سوال وکړه خدای دا زما دا خېټه کې چې کوم ماشوم دی او روغ پیدا شو دا ما ستا د بیت المقدس خدمت ته آزاد حواله ده. الله دا منښته مې قبوله کړه. د الله نظام جدا دی او د انسان سوچ جدا دی. جنۍ پیدا شو، چې جنۍ پیدا شوه رب انی وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الله دا خو جنۍ پیدا شو. هلک چې کم کار کولی شي جنۍ خو هغسې نشي کولی. زما ذهن کې خدا و چې دا به د مقدس خدمت کوي، اخو هلک کولی شي. جنۍ په شان خولي طاقتمني بار ګرځي، پرده پکې نه، دا به څه کېږي. لیس الذکر کالانثی انی سمیتها مریم، مریم نوم یې وله کېښود. او بیا څه وایي انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. خدایا ستا په ذات د دې خبرې امن غواړم چې دا مریم او د دې اولاد د خدای د شیطان نه امان ورکړم. ګوره ذهن کې سوچ دا دی من الشیطان الرجیم، دا نه چې صحتمند دی لوی کا، خو د خدای خوښه ده مرض ورکړي یو که صحت د روغ صحت سوال به د بچو دپاره کوي. غټه خبره ده چې د شیطان نه وساتي. نو الله څه وایي فتقبلها ربها بقبول حسن. مخکې ویلو چې دا به قبله وي، الله وایي ما دله ښکلې قبول کړه. ځه جنۍ ده خو قبوله مې کړه، جنۍ هم خدمت کولی شي تر څو چې لا په ستر شوي نه نو د جومات څنډ کولی شي، جارو کولی شي،
او که په صدرم شي نو د میلمنو خدمت کولی شي، ډوډۍ پخولی شي، او میلمه د جومات د میلمنو د مسافرو خیال ساتلی شي، دا کولی شي. بهر کیفو نو فتقبلها ربها بقبول حسن، ښکلې مې قبول کړه. وکفلها زکریا، پلار یې مخکې مړ او پلار یې د بیت المقدس امام و. نو چې څومره شاګردانو دې راوړه د بیبي مریم دې مور او دا ماشوم یې کېښوده، وی دا ما د بیت المقدس ته وقف کړې ده چې څوک د دې دا کوی نو کوی. د هغه زمانې شریعت او قانون هم دقسې و. چا وی زما د استاد لور ده زه به یې خدمت کوم، چا وی زما د استاد لور ده زه به یې خدمت کوم، چا وی زما د استاد لور ده. قراندازي پکې کوي او د قراندازۍ عجیبه ترتیب جوړ کړ. دی به لګیو تورات پیلي که په قلمونو باندې بیت المقدس کې به ناستو، هلکه ویده یو چل کو راځئ دا قلمونه دریاب ته غورځو. که د چا قلم په ځای ودرېده ماشومه به هغه سره، او که د چا قلم اوبو یوړه هغه به بیللي. قلمونه یې یوړل او چې قلمونه یې سینګ په دریاب کې ورغورځول نو د نورو خلکو قلمونه خو اوبو یوړل، او د حضرت زکریا علیه السلام قلم په اوبو د پاسه پاتې شو، بلکې د اوبه چې د کم طرف نه راځي نو بعضې مفسرین لیکي هغه طرف ته حرکت شروع. بس الله یکفلها زکریا، زکریا علیه السلام ته ماشوم وسپارله. او دې کې د الله حکمت و، ځکه د زکریا علیه السلام ښځه چې وه دا د بیبي مریم ترور و، د مور یې خور. نو ترور په خورده خفه کېږي، ښه تربیت وله کوي. هغه لګیا ده خدمت وله کوي په کور کې. چې لږه لویه شوه نو راوسته په جومات کې بیت المقدس کې وله کوټګۍ جوړه کړه. دا به لګیا او د جومات خدمت پرې کوي، ځکه جومات ته وقف وه، او بیا به هغه کوټګۍ ته ننوتېدله او زکریا علیه السلام به د بار نه ورپسې جرنده واله. ماشومه ده، نور څه وجه خو نشي کېدی، خو بیا هم ماشومه ده، جینۍ ده، څوک ورته ونه ګوري، په بد نظر څوک ونه ګوري. اگر چې ماشومه ده خو دونه احتیاط به یې کو چې جرنده به یې ورسره ورپسې بار نه واله. او چې زکریا علیه السلام به راغی جرنده به یې کوله وکړه نو وردننه به شو، بل څوک به نه وردننه کېدل، ځکه د ترور خاوند دی او پیغمبر هم. نو قرآن شریف کې الله فرمایي کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. یو ځل نه چې کله به هم زکریا علیه السلام وردننه شو نو دی بیبي مریم سره به میوه پرته او څنګه میوه. بعضې مفسرین لیکي وی د اوړي میوه په ژمي کې او د ژمي میوه په اوړي کې، بې موسمه میوه به پرته وه. زکریا علیه السلام ورته یا مریم انا لکې هذا، دا میوه د کوم ځای نه راغلې ده؟ ما خو جرنده لګولې ده، چابي خو یې ما سره، کوټه کې بل روشندان سوري هم نشته، او بل ته په دې موسم دا میوه هم په دې علاقه کې نشته. هغه بیبي مریم ماشومه پوټینه اسه وایي، دا نه وایي چې دا پیریانو راوړی، دا نه وایي. وی قالت هو من عند الله، دا د خدای د طرف نه ده، دا الله راوړی ده. او ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله چې وغواړي نو بې حسابه روزي ورکوي. ماشومه ده خو پاللې چا ده؟ ګوره لویه خبره دلته اوس په دې خبره سوچ کوئ. تربیت یې چا کړی دی؟ حضرت زکریا علیه السلام. او د زکریا علیه السلام بیبي خدمت کړی دی او تربیت کړی دی. نو د ماشومې تربیت لا دخل شو که نه شو؟ که د زکریا علیه السلام تربیت کې نه وی راغلی او د زکریا علیه السلام بیبي اخی تربیت نه وی کړی نو دا رزق به نه میلاوېده. دمره دې د عقیده وه، کور کې داسې کور کې ژوند تېر کړی چې د هغې ایمان او د هغې عقیده مضبوطه ده. هو من عند الله، دا د خدای له طرف نه. او ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله چې چا له وغواړي بې حسابه روزي ورکوي، لږ هم نه، بې حسابه ورکوي. زکریا علیه السلام دقه هلته وکتل چې خدای ته خو واقعي چې بې حسابه روزي ورکوې او بې موسمه رزق ورکوې، نو ما له خو به هم زوی راکې، حالانکې دې بوډا و.
هلته سوال وکړه هنالک دعا زکریا ربه دقلته سوال وکړه الله چې دې مریم له بي موسی روزي ورکړي نو ما له بي موسی مزوی نشي راکولی خدای خو ناشنا کارونه کوي رون هغه کار کوي چې د انسان په عقل کې هم نه راځي ای مالم خدای بي موسی میوه راکړي مال رزق راکړي زوی راکړي نو خدای پاک وله فرشته راولېږله ویې ځه تالم فیصله وشوه خدای به دله زوی درکوي نوم به وله زیږدم الله وی الله وی مخکې وله ما نوم کېښود نوم به یې یحیی چې سوچ یې راغی وی زما زوی به څنګه وشي زه خو شنډ یم ښځه مې هم شنډه ده بس وی اوس د خدای فیصله شوې ده خبرې پکې نورې مه کوه هغه بیبي مریم چې کله لویه شو په دې ښه تربیت کې نو یو ځل د کور یو جانب ته لاړه یو غاړې ته داسې یو قرآن شریف کې الله فرمایي فانتبذت من اهلها مکانا شرقیا د خپل خلکو نه جدا شوه او لرې یو طرف ته لاړه او د سماتی لا یا بل څه مقصد له لاړه نو چې لاړه نو فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا نو الله جبریل علیه السلام ورولېږه او جبریل علیه السلام د یو انسان د یو ښکلي خشته او مضبوط ځوان په شکل کې ورته مخامخ ښکلي شکل کې راغی او د مضبوط ځوان په شکل کې راغی الله ښیي دا مخلوق ته چې بیبي مریم ته وګوره فرشته وله راغلی ده په ښکلي شکل او په مضبوط شکل کې نو داسې شکل ته خامخا د انسان د زړه هغه شیطاني وسوسې وي لیکن بیبي مریم تربیت د زکریا او د هغه ده بیبي مونته دی او ته څه وایي قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا که ته د خدای نه یریږې نو ما نه اخواشه ما ته مله نږدې کېږي دې ته پرده وایي انی اعوذ بالرحمن منک هغه ذات باندې زه پناه تانه غواړم کوم ذات چې ډېر مهربانه ذات دی تا له څونه ښکلی شکل درکړی دی او ځواني درکړې ده او مال هم خدای وجود راکړی دی په هغه ذات ته نامان غواړم ان کنت تقیه که خدای نه یریږې ګوره د خدای واسطه ورچوي که خدای نه یریږې نو اخواشه ما ته مله بله جینۍ وي خامخا د زړه وسوسه بیا راغلی چې دا دې ګوټ له ولې راغی او ځان له ولې راغی څومره ښکلی دی څومره خشته دی ځکه چې الله وایي فتمثل لها بشرا سویا سویا لفظ چې اندامونه هم خشته اندامونه هم برابر سیقین هم ښکلي رنګ نه هم خشته او د وجود نه هم طاقتمن خامخا شیطاني وسوسې خو هر چا سره وي لیکن په هغې شیطاني وسوسې هېڅ اثر ونه کړ ولې تربیت یې د بیبي د حضرت زکریا علیه السلام او د هغه د بیبي شوی دی تربیت لري لوی دخل مور او پلار نه به جینۍ خرابېږي بلکې پلار نه مور نه به خرابېږي پلار خو بار ګرځي هغه غریب خو ډوډۍ پسې منډی وي هغه ګوټ چارې پسې منډی وي جینۍ که خرابېږي مور نه خرابېږي جینۍ که ښه کېږي د مور نه به ښه کېږي که مور ورته دلته عقل ښیي چې بچې نه ګورې خدای نه به یېرېږي بچې ګورې مونځ کوه پرده برقه په سره وه مخ کولاو کا په کور کې دننه باقي ټول وجود پټوه او مور پې رحم نه راځي چې دا نری جامې چوه او زه بازار ته او زه په کوڅو کې ګرځه او زه کټو لستوڼو سره ګرځه نو مور نه ښځه جینۍ خرابېږي پلار نه خرابېږي دا ذهن کې واچوي تربیت د زکریا علیه السلام بیبي کړی دی نو هغه څومره سخته ویرېده انی اعوذ بالرحمن منک هغه ذات چې رحمان دې پناه د هغه په ذات تا نه نیسم که خدای نه یېرېږې ما نه خوښه او ته څه وایي فورا جبریل علیه السلام انی رسول ربک د ستا د رب استازی یم انسان نه لأهب لك غلاما زکیه دې له راغلم چې تا له یو زیری درکمه الله به دله یو پاک بچی درکوي پاک لک زکی پاک خشته ستره بچی به دله خدای پاک درکوي او ته څه وایي فورا وایي بچی به ما له کم ځای نه راشي ولم یمسسني بشر ولم اکو بغیه ما ته خو چېرته چا ګوتې هم نه دي راوړی ګوره ډاډه ښځه داسې چا کې چې لږ معمولي غوندې کمي وي داسې الفاظ نشي ویلی بیبي مریم چلنج ورکوي هغه فرشتې له ګوره چې هغې ورته فرشتې نو فرشتې ته څوک دروغ نشي ویلی
انسان ته به دروغ وی فرشته نشي دوکه کولی انسان به دوکه کې فرشتې ته دروغ نشي ویلی او ورته څه وایي چیلنج وله ورکوي لم یمسسني بشر ماله ګوتې چا نه دي راوړي تر ننه پورې ولم اکو بغیه داسې زناکاره خو نه یم چې زما بچي به پیدا کېږي نه واده شوی نه مې خاوند شته نه ماله چا ګوتې راوړي دي او نه زه زناکاره یم بچي به زما څنګه وشي دا غیرتي ښځه دا خبره کوي پاکه ښځه دا خبره کوي پردهدار او حیاداره ښځه دا خبرې کولی چې بې حیا دا نشي کولی او ورته وایي دا د خدای فیصله ده الله دا فیصله کړې ده او تاله به خدای خامخا بچې درکوي او دا د خدای فیصله ده یو خپل قدرت ښکاره کوي حضرت آدم علیه السلام یې پیدا کړی دی بغیر د مور او د پلار نه پلار او نه مور یې پیدا کړی دی اوس الله یو خپله کرشمه او قدرت ښایي چې زه د پلار نه بغیر هم یو ماشوم پیدا کولی شم او داسې ماشوم به پیدا کوم چې هغه به د زمانې پیغمبر وي او داسې ماشوم به پیدا کوم قرآن کې وروسته وایي مخکې نه یې ورته اورئ چې ستا دا بچې به هغه بچې وي د نو پیغمبر جوړېږي او ستا دا بچې به هغه بچې وي چې دې به برګي د لاس وړي او خدای پاک به یې جوړوي او ستا دا بچې چې دنه کم پیدا کېږي دا به هغې چلون نه په سترګو لاس راکاږي جوړېږي او ستا دا بچې به هغه بچې وي چې هغه ګنجي له په سر لاس راکاږي ویښته به کوي او دا بچې به د هغه بچې وي الله اکبر مخکې نه ورته وایي لا پیدا هم نه دی لا پیدا هم نه دی او مخکې نه ورته وایي دا بچې به د هغه بچې وي چې به داسې کارنامه کوي چې دنیا کې به چا نه کړی مړي باندې به لاس کېږدي او د خدای په حکم به جمدې کېږي داسې بچې به خدای دا ولې ورته مخکې نه وایي چې ته پوه شې چې تا بچې دا کار کولی شي برګې جوړولی شي د خدای په عزت ړوند جوړولی شي د خدای په حکم مړی جمدې کولی شي د خدای په حکم نو چې داسې بچې خدای درکوي نو فکر مه کوه داسې بچې د له خدای بې خاوند هم درکولی شي بچې شو چې د بچی درد پیدا شو قرآن شریف کې الله ګوره موقع په موقع د حضرت مریم حیات ګوره موقع په موقع چې کله د بیماری درد ور باندې راغی فاجاءها المخاض الى جذع النخله درد پر راغی نو بار ته لاړه یا خدایه دا به څه کېږي ورسره سوچ دي سوچ فکرونه دي یو دا چې د بچي پیدایش څه اسانه خبره نه ګران کار دی ډاکټران وایي چې په دردونو کې د دې نه خطرناک دل بل نشته او دې وخت کې د زنانه سر ته زبردسته خطره وي بچ بشي او که بچ به نشي ډېرې خبرې دي پکې لومبې درد دی تکلیف دی ډاکټر نشته طبیب نشته دایم نشته یریږي غریبه چې زه چا ته ووایم چې راشه ماته کښېنه خلک وایي دا بچې د کوم ځای نه څه جل دی کړی دی اولاد د کوم ځای نه راغی نه دایي ته ویلی شي نه ډاکټر شته او نه طبیب شته څوک نشته او د الله سره ډاډه ده چې الله دا فیصله کړې ده ما ته خپل ځان معلوم دی چې د بالکل پاک یم هېڅ قسمه زما ټچنګ نه دی شوی ګوتې چا نه دي ما سره ټچ کړی لاس چا نه دی راوړی بالکل پاک یم نو ډاډه خو ده دومره خو فطري یاره خو سړي سره یې که نه هغه طبعي او نفسیاتي اثر یاره خو سړي سره یې لاړه چې ته غریبه لرې او د دشتو بیابان یو ځان له ځای ته او د کجوري یو تنه وه بالکل اوچه تنه نه پکې څانګې شته او نه پکې بل څه شته اوچه تنه ده هغې ته کېناسته او څه وایي یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا خدایه چې دې نه مخکې مړه وې نو څه خبره اوس به خلک څه وایي که زه زرها خلکو ته ووایم چې نه ګورې ما ګناه نه ده کړې مني څوک بچې سینګ بې خاوند نه راغی بچې سینګ پلار نه بغیر راغی مني به څوک یاره غریب ګوره حیا دې ته وایي مخکې ورځو کې مې اخبار کته امریکا کې یو ډمه اخبار کې مې ولیدل یو بیان یو ډمې چا سره دوستانه ده خبره خو لکه یو ګوټې د حیا ده خو د خولې ده مې راله نو چا سره دوستانه ده نو اخبار لیکلو چې د هغې په ماشوم ته هم یو دوه درې میاشتې پاتې دي کېدو ته او چې چا سره دوستانه ده نکاح هم ورسره لا نه ده شوې نکاح به وروستو کېږي بچي پیدایش نه پس به نکاح کېږي خلک په بې حیایۍ نن فخر کوي جنۍ د الک سره په دوستانه فخر کوي الک د جنۍ سره په دوستانه فخر کوي نن سبا په بربند سر نن خلک فخر کوي نن په لوپټا کې ګرځېدل شرم ښکاري
او بربند مخ باندې او بربند وجود ګرځېدل دې باندې خلک نن فخر کوي او دا د خدای عظیم لعنت دی. په دې فخر کول د خدای قهر او غضب له چلنج ورکول دی، خدای سره جګړه کول دی. حیا اوچت شی دی جناب. نا چې لاړه غریبه پریشانه ده، یا لیتنی مت قبل هذا. خدایا درد او تکلیف خو یو طرف ته کدا خلق بسوي. او دویمه خبره ده چې یوازې زمانه ده کنه، د زکریا غوندې سړي ستا تربیت کړی دی، د زکریا ده بیبي تا تربیت کړی دی، او زمونږ د بیت المقدس د امام لورې او د بیت المقدس خدمت ته وقف شوی، نو دا به چې د کوم نه راغلی خلکو له به څه جواب ورکوم؟ یا لیتنی متو که دینه مخکې مړه وې څه ښه به وه. وکنتو نسیا منسیا. الله که یېره په تېره ویاړو په دنیا کې راغلی نه وي، د ما دا نوم چا نه پېژندلی نو څه خبره. الله ورته څه وایي؟ الله فوراً فرشته رالیږي، وهزی الیک بجذع النخل تساقط علیک رطبا جنیا. الله ورته خپلې کرشمې ښایي، وایي دا کمې ونې ته چې د ډډه والې دې ورډي کوله ورکړه لکه غوندې که ورکړه. ونه خو څوک نه شي لقولی، خو لږ غوندې وړقاو. ونه چې څنګ وړقوله الله اونه زرغونه هم کړه او پکې کجورې منښل. دا کولی شم ستا پاکي نه شم کولی. وړقوله غوندې چې وړقوله کجورې دې پرېوتې، وخوره دا ګرمې کجورې. دغې وخت کې زنانه ته د ګرم شي ضرورت دی. او الله ورته وایي لاندې وګوره، په دې اوچه ځمکه لښتې مې درته جاري کړ. لاندې لښتې روان دی، لاندې وکړه ښکلې مزېدارې د یخ اوبو لښتې بیګي. او دا اوبه ده کمې راغلې، کجوره کې څانګې او میوه ده کمې راغلې، او کجورې نه میوه راودوړېدله، هغې وخوړلې اوبې ورپسې. دا الله خپلې کرشمې قدرتونه ښیي چې ګوره دا کار کولی شم، ستا صفۍ به کوم پروا مه ساته. بچې پیدا شو غېږ کې ونیو چې په لاره را روانه ده، نو خلک ورته ګوري، او مریمې انا لکې هذا، ماشوم ده کوم ځای دی؟ ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. او مقه چې دا د سنه یریده او مقه ټکې وویلی شي، لار خودم خراب سړی نو، اخو زمونږ د بیت المقدس امامو، مور خودم بدعمله نه وه، زناکاره نه وه. دا تا چاته پکې لاړې؟ نه پلار ته لاړې نه مور ته. پلار دې م ښه سړی و، مور دې م بدعمله نه وه. دا بچې د کوم ځای نه راغی؟ الله ورته وایي ته به غږ نه کوې، بچې به خبرې کوي. که ته زرها وې ستا خبره څوک نه مني. فاشارت الیه، وی دې ماشوم سره خبرې وکړې. وی کیف نقلب من کان فی المهد صبیا. د زانګو ماشوم سره څنګه خبرې وکړو؟ عقلمند دا خبرې کوي؟ زانګو کې چې کوم ماشوم زانګي هغه سره څوک خبرې کوي؟ دیو سره لا ګپ نو شروع کړی چې عیسی علیه السلام وی قال انی عبد الله، د خدای بنده، الله بنده، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. الله زما متعلق مخکې نه فیصله کړې ده چې ماله به خدای نبوت هم راکوي، ماله به خدای کتاب هم راکوي. یو څو ماشومانو په ماشوموالي کې خبرې کړې دي، یو پکې حضرت عیسی علیه السلام چې خبرې وکړې خلک پوه شو. ماشوم ته ګوره زانګو، خبرو کولو ته ګوره. او ماشوم خبرو وخت کې دعوه کوي چې ماله به خدای نبوت راکوي، او دا فیصله مخکې کړې ده. اتانی د ماضي صيغه مستعمله، او دا فیصله الله مخکې کړی چې ماله به خدای کتاب راکوي، ماله به خدای نبوت راکوي. پاک دامنه ښځه وه، خدای صفۍ راوسته ګرانه وسته، ومنله خلکو. او واقعي ومنله چې بیبي مریم پاکه ده، نیکه ده او پاکه ده او حیاداره ده. د عیسی علیه السلام بچې وله خدای پاک ورکړه. عیسی علیه السلام له خدای نبوت ورکړه، پیغمبري وله ورکړله. او الله په ټولو پیغمبرانو کې حضرت عیسی علیه السلام له هغه مقام ورکړه. او بیا به په دې مخ د ځمکه حکومت کوي، 40 کاله به حکومت کوي، او دنیا کې به عدل و انصاف قایم کی، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې به نکاح کوي، او د هغې نه پس به وفات کېږي. پاک دامنه جینۍ دی، او د پاک دامنې تربیت چا کړی دی؟ حضرت زکریا علیه السلام او د هغه پرده اوچت شی، حیا اوچت شی.
بی بی اسما ده نبی علیہ السلام خینې وه، د حضرت ابوبکر صدیق لور وه او د حضرت زبیر بی بی ده. یو ځل نبی علیہ السلام په لاره روانو، صحابه هم ورسره دي او دی بی بی اسما چونکې پرده لا د پردې دا حکم نو نازل، نو د پردې نه مخکې به خلکو دا مخ د یو بل لیده، په لاره به ګرځېدي یو بل سره، پټو ته به هم تلې، نو دې اډوکې راغونډ کړي وو د خپل پټي نه، د هغه اډوکي په سر باندې راوړل کور ته. نو چې نبي علیہ السلام ورته وکتل چې دا خو زما خینې د بی بی اسما ده او د ابوبکر لور ده، نو زر یې اوښ سملاو، اوښ ته یې اواز وکړه لکه سنډا یا غوی چې بنده کینی کم اواز ورته کوي، حل حل سملو، اوښ یې سملاو. چې سمیلاو نو بی بی اسما ته اشاره وکړه، شاته ورسره کولاوځئ او په اوښ باندې د زنانو دپاره یا د دویم کس دپاره لکه په دې سایکل چې د کیریل غوندې وي که نه دقسې ځای به ورته یې ویې دلته راځه ما سره کښېنه، هغې مخ بل طرف ته واړه، نه راتله. علیه السلام ورته اشارې وکړې، صحابه ورسره دي، نه راتله، حیا وکړله. نو نبي علیه السلام اوښ پاسه او کور ته لاړ. نو هغه چې بیا لاړه نو زبیر ته وی زبیر وی دقه چلو شو، نبی علیہ السلام سره صحابه وو، که یوازې پیغمبر علیہ السلام مې بیا به خامخا ورسره اوښ ته ورچ، خو نور صحابه وو، نو ما له ډېره زیاته حیا راله چې د صحابه د ګڼو خلکو په مخ کې زه یوازې زنانه په اوښ سوری مې ورسره روان، دې ته حیا. وی زبیر وی چې ستا د اډوکي په سر راوړل دا په ما ډېر ګران دي، که د نبي علیہ السلام سره په دې اوښ شاته سوری وي ښه به دې کړی، زه اوس به دله یو خادم ونیسم، ما به د پټي خدمت هم کوي او د اس خدمت هم کوي. دمره حیا وه په صحابیاتو، پرده پکې وه. اوس پرده کم ده په ښځو کې، بې پردګي انتهایي لوی جرم. د نبي علیہ السلام مبارک یو صحابي دی حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه، یو جهاد له نبي علیہ السلام ولېږه یو علاقې ته، هغه علاقه کې یهودیان ډېر زیات وو، عیسایان هم پکې وو، یهودیان هم، هغې ته پته وه، هغې وی چې دا مسلمانان خو بهادر هم دي او هر ځای کې فتح او کامیابي مونتې را، خو یو چل ورسره کوو که په دې چل هم دا اخته کړل نو بیا ممکن ده چې بیا ګټه به زمونږ وي، چې میټینګ یې وکړو څه چل به وکړو، وی داسې وکړئ چې دا زنانه خپلې راوباسئ او دا بربنډې کړئ، مخونه وله ښکاره کړئ او لاسونه وله ښکاره کړئ. نو چې دا صحابه څنګه راشو زمونږ د ښځو ته وګوري که نه، دې مخونو ته او د لاسونو ته وګوري، زړه کې به یې غلطې وسوسې راشي، د الله مدد به دې پورته شي. د الله د رحم فرشتې مدد د الله څه شی دی؟ د الله د رحم فرشتې، د رحم فرشتې به پورته شي، لاړې به شي. چې د الله د رحم فرشتې لاړې مدد لا بیا راته نه شي ټینګېدی. همدقسې وکړل چې دې سینګ په کلي ورلل، هغې ورته ښځې او جینکۍ راوستې او په عجیبه شکلونو، چاله منګې ورکړې، چاله کوزه ورکړې، چاله کپړې ورکړې چې دا په دې لښکر کې ورشي او دا خرڅ کړې، په دې نیت ورشي چې دا سامان خرڅو. نو خامخا به د سره جوړه جاړه کوي، داسې خو به راته نه ګوري، نو وجودونو ته به مه ګوري، د خدای رحم به پورته شي چې دې په دغه بانو سیزونه میزونه اوس هم دا بعد جینکۍ په دا کوڅو کې ګرځي او دا شیمپان ویمپان او دا صابونونه مابونونه خرڅوي د کمنۍ مشهورتیا دپاره. دا د کمنۍ مشهورتیا نه کوي، دا ګناه تالکان بلي، دا د انجیوز ګنده جینکۍ دي، ګنده ښځې دي او په دې لارو کوڅو کې ګرځي لپاره چې دا سړي بې حیا کړي، د دې نور څه مقصد نه دی. شیمپوګان ولې په تورنګزو کې او په مردو کې نه خرڅېږي، دې لپاره دا په بازار کې دا جینکۍ چې سوداګانې خرڅوي او دا دوکان په دوکان ګرځي. اوس ځای په دې مخکې ورځو کې په لاره تلو، په لاره کې جینکۍ ولاړې، هلکان هم ولاړې، جینکۍ هم ولاړې او موټرو ته اشارې کوي او سامانونه ورسره دا خرڅو دا خرڅو، ډېر موټر والا ورته ولاړې. څومره زه حیران په دې د بې حیایۍ دور شروع شو. خو دې بې حیا دغه خلک خو دین نه دي لري، موږ وځې دین نه لرې شو، موږ ولې خپل پیغمبر پرېښوده، د پیغمبر طریقه هم پرېښوده. نو چې هغې دغه سامان مامان راوړو د مسلمانانو لښکر کې را دن نه شو، نو حضرت سعد ابن ابي وقاص چغې کړې، قل للمؤمنین څنګه دی یغضوا ابصارهم، مسلمانانو ته حکم وکړي چې نظر ښکته کړي. بس یو آیات یې ووایي قرآن شریف کې الله فرمایي مسلمان ته چې نظر ټیټ که ښځو ته مه ګوره، او ښځو ته هم الله حکم کوي یغضضن من ابصارهن چې تاسو نظرونه ښکته کړئ او سړو ته به نه ګوره. سړی خو به قطعا پردی ښځې ته نه ګوري،
او ښځه که سړي ته ګوري د ضرورت په بنیاد کتی شي، خو د شهوت په نظر به نه ګوري، په غلط نظر به نه ګوري. په نیت کې نقصان راته نو بیا به نه دا ښځه به هم نه ګوري. چې دې اعلان وکړه د قرآن ایت یې وي چې نظرونه ښکته کړئ، بس صحابو نظرونه ښکته کړل. یو ښځې ته چا ونه کتل، هغې چغې وي داسې په دې وخرڅوم، دا په دې خرڅوم، دا په دې دا په دې، نظر ورته نه کښېني روان دي. علاقه فتح شوه. مسلمانانو له خدای بری ورکړه چې واپس رالل. الله چې واپس رالل نو نورو صحابو ته تپوس کو، وی علاقه هم فتح کړه، وی کلي څنګه و، کوټې څنګه وې، بلډینګونه یې څنګه دغه علاقې وو چې کوم جهاد د نو کوي، تپوس کوي عمارتونه یې څنګه وو. هغې ورته څه وی، وی مونږ خو عمارتونو ته نه دي کتلې، مونږ خو کوټو ته نه دي کتلې. وی علاقه هم څنګه فتح کړه، بس خدای راکړه نو جنګ هم وکړه، خدای علاقه فتح کړه. وی کوټو ته هم ولې نه کتل، وی مشر امام اعلان وکړه چې نظرونه ښکته کړئ. هغې دومره عمل دوی وکړه چې دلته خو به ځمکې ته ګورو، نظر به ښکته کوو، چې بیا د کلي علاقې کوټو ته او بلډینګانو ته هم نظر ونه کوو. قرآن باندې عمل، نظر به خپل کوتا ساتئ، سړی به پردو ښځو ته نه ګوري. دا هلکان ټول اوس په دې لارو کوڅو کې ناست دي، پردو جنکو ته ګوري. دا سخت په شریعت کې جرم ګناه. ګورې زنا یوازې د اندام زنا نه ده، په دې سترګو نبي علیه السلام فرمایي زنا العین النظر، په دې سترګو چې ته پردو ښځو ته ګورې په بد نیت، دا بد نیت خامخا راځي، نو دا زنا سترګې زنا شوه. د غوږ سره چې په غلط نیت د یو ښځې اواز اورې، د ژبې سره چې په یو غلط سوچ او غلط نیت باندې بل چا سره په دې ژبه خبرې کوي، دا زنا شوه. دا ژبې زنا ده، یوازې د اندام زنا شوه. الله دې مسلمانو سره نو بلکل پردو ښځو ته کتل په شریعت کې منع دی. او دقه رنګې ښځې هلک ته کتل، هلکانو ته کتل په بد نظر، په څلور مذهبه ناروا او حرام. د قرآن په نظر کې هم حرام او د پیغمبر د حدیثو په نظر کې هم حرام. شریعت کې ډېر لوی جرم او لویه ګناه. پرده اوچت شی دی ورونو ګوره، برقه په سره وې زنانو ته، غټ غټ څادرونه، غټ غټ پړونې په سره وې. قسم په خدای دا د غیرت تقاضا ده او د حیا تقاضا ده او د ایمان تقاضا ده. په دې انسان بدې نه ښکاري، په دې ښه ښکاري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر پر ورځ یو ځل اعلان وکړ، وی ښځې اختر مانځله روځئ، او چې کومې ښځې مونځ نه کوي املان سره وباسئ. نو یو بیبي ورته وایي د الله رسوله هر چا سره خو پړونې نشته، نو څنګه به ځي؟ نبي علیه السلام دا ونه وایي چې بې پړونې دې راځي، بلکې څه وایي لتلبسها صاحبتها من جلبابها، بله ملګرې دې ولې پړونې ورکړي، را بشي تقریر به ووري، دعا کې به شرکت وکړي. او بیبي عایشه صدیقه فرمایي، بخاري شریف او په نورو کتابونو کې دا روایت دی، وی د سار منځ چې به کله وشو او ښځې به سار مانځله تلې جومات ته، نور خو څه کې سار کې تیاري او سار به تلې، نو متلفعات بمروتهن، نو غټو پړونو کې به ځان رانغښتې، ما یعرفهن احد، چا به پیژندلې نه چې دا څوک ته دا څوک نه ده. دومره حیا ښځه کړې، زنانه به پوره پرده کوي. ګورې وروڼو، د تره د زوی نه به پرده کوي، ماما د زوی نه به پرده کوي، د ترور د زوی نه به پرده کوي، لیور نه به هم پرده کوي. البته کور کې لیورونه یو ځای اوسېږي، د ضرورت ته دې زمانه کې فتنه جوړېږي، که هلک وادو کې وایي چې زه خو نه اوسم دی رور سره، نه نه غم جوړېږي، فتنه جوړېږي، او د ضرورت په مخ کې د یو بل مخ ته ګوري، نو خیر جواز یې شته، د شهوت په نظر به نه ګوري. لاس به نه ورکوي، لیور به بلکل روندار له لاس نه ورکوي چې په خیر راغی. نن سبا په موټرسایکل لیور سره سوره ده، لیور نه لاس راته وکړی دی، د خېټې نه په موټرسایکل سوره ده ورسره، د تره زوی سره په موټرسایکل سوره ده، د ماما زوی سره په موټرسایکل سوره ده، د ترور زوی سره په موټرسایکل سوره ده. دا په شریعت کې ډېر لوی جرم او ګناه. موټرسایکل ولې سورېږي ورسره؟ شریعت کې ګناه ده. ګناه ولې کې؟ ځینې ورونه دي د یو پلار اولاد دی کور کې، په کار دا ده چې وشي، خو نه کېږي زموږ په وطن کې، هغې نه زیاته فتنه جوړېږي. نو خیر دی که سلام السلام علیکم وعلیکم السلام مخ ته وګوري، خو بیا دې نور وجود پرده کوي، لاسونه دې پټ ساتي، خپې دې پټ ساتي. یو لیور سره په یو کور کې به ژوند هم نه تېرېږي، اینه غټې فتنې جوړېږي. زموږ په دې وطن کې دې جوړې شوي دي دا فتنې. شریعت د حکم پابندي به کوي او تابعداري به کوي د شریعت. لاندې د ګیټو نه بره بخپه بلکل نه ښکاري د ښځې،
نن سبا د ښځو د ګیټو نه بله ټولې دا نیمې خپې ښکاري، قسم دې ساخي ښکاري د ښځو. بیا مونځ سره به څه کوو؟ د شریعت حکم درته وویم، د شریعت حکم دا دی که د یوې ښځې څلورم حصه اندام ښکاره شو مونځ یې نه کېږي. اوس کمې ښځې چې د جارجټ لوپټه یا سیپون لوپټه په سر کړې دا پکې مونځ کوي، نو د سر ویښته پکې ښکاري که نه؟ تاسو نه تپوس کوم. ټول اندام ښکاره شو، سر پوره اندام دې ښکاره شو، سټ اندام دې ښکاره شو، مرۍ ښکاره شوه، او په دې نري کمیس کې ټولې لیچې ښکاره شوې، پنډۍ ښکاره شوې، نو ستا څلور پنځه اندام ښکاري، مونځ د کم دی راوړي؟ یو اندام چې څلورم حصه ښکاره شو مونځ نه صحیح کېږي. سر ښکاري، مرۍ ښکاري، سټ ښکاري، لیچې ښکاري، خپې ښکاري، مونځ نه صحیح کېږي. مجرم یې، ګناهګار یې، فاسق یې، فاجر یې، مونځ نه کېږي. په کوټه کې چې په داسې ځای کې ښځه ولاړي چې دروازې هم ځان پسې جرنده کړي او خاوند یې هم ني او بچي هم ني، هېڅوک هم ني، نو بیا هم عورت به پټوي، په مانځه کې به پټوي. مونځ کې دا سړی چې مونځ کوي نو اندامونه به یې د نامنه تر د کونډو پورې مکمل پټي لنګ. او که یو انسان وایي چې دا مړه کوټه ده او په کوټه کې دننه خو څوک ته نه بربنډ مونځ به وکړم، نه کېږي مونځ. ښځه وایي زه خیر ده او کوټه ده مخ به ښکاره کړمه او دا خیر دی مخ ټیک ته، لاندې تلي به لاسونو ښکاره کړم پروا نشته، او لاندې د خپو تلي به ښکاره کړم پروا نشته، خو چې مټې ښکاره شوې که هېڅوک هم نه دا مټې ښکاري مونځ یې نه کېږي. حضور پاک فرمایي اخره زمانه کې به داسې ښځې کاسیاتن، جامې به یې اغوستي خو عاریات بربنډې به یي، مایلاتن ممیلاتن، سړو ته به ځان مایل کوي او سړي به ځان ته را مایل کوي. او په لاره کې ځي رؤوسهن کاسن البخت، یو قسم مخان دي په عربو کې، د هغې دا قبان اوچتې یو طرف ته مایلي وي، په لاره کې دا سر به داسې یو کوټې کوږ وړي چې دا خلک راتر په نظر شي. الله حضور پاک فرمایي د جهنم خشاک دی دا ښځې، دا خشاک دی د جهنم. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله راته یو معراج لتلم نو الله یو تنور راته وښو، تنور په شان غارو او پکې بربند هلکان او بربند سړي پراتو، او چې لمبې به داسې اوچته شوه نو ما به وی چې دا بار را غورځېږي، بیا به لمبه ښکته شوه او چغې وی پکې. تپوس مې وکړه د جبریل او د میکایل علیهم السلام نه دا څوک دي؟ وی دا ستا د امت هغه هلکان او جنکۍ دي چې بربند زناکار او بربندتوب به یې دا د قبر عذاب. بې حیایۍ نه به ځان ساتو ورونو، بې حیایي خطرناک جرم دی. پرده به کې، پرده کې حیا ده، حیا ایمان دی. امام بخاری وی الحیاء من الایمان، کتاب الایمان کې امام بخاری وی باب جوړ کړ دی الحیاء شعبة من الایمان. امام بخاری وی الحیاء من الایمان، ایمان لوی حصہ ده حیا. او فرمایي نبی علیہ السلام اذا فاتت الحیا فافعل ما شئت، چې حیا د کینی بیا چې د څه خوښې کوه. لوڼې نیکانې کې مور چې نیکې ښه تربیت وي چې مور نیکه ده، بس ژوند بختور دی، مور پردهداره ژوند بختور دی. شیخ عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه یو واقع لیکلی دی. یو ځای کې قحط و، خلک رالل او علماو پسې چې قحط دی او باران نه کېږي، څاروي مړه شو، ګیاګان هم نشته او بم لاندې جوړې شو نشته، څه به کوو؟ علماو دا طریقه وښوده چې بار روځئ او صلات استسقا به وکړو، استسقا مونځ نو خدای ته به جړه وکړو. ټول بار ووتل، ماشومان یې مو ایستل، ښځې مو ایستې او سړي مو وتل او چغې خدای ته وایي او جاړي فریاد کوي، لیکن وریځ نشته. یو هلک په یو قافله کې روان و، چا نه تپوس وکړو دا خبره وه، چا نه تپوس وکړو وی دا خلک سره راوتلي جلسه جلوس ته څه دي؟ وی دې علاقه کې قحط دی، باران نه کېږي، څاروي او انسانان د لوږو تندې نه مړه شو. نو بیا نو دا منځونه کوي او چغې وایي خو وریځ نشته، سور نور دی. نو ودرېږي وایي چې دله باران وکړم. هغه هلک وایي ورغې په هغه کیجاوه کې دننه د مور و، په کیجاوه کې دننه د هغه مور پلوې دغسې ونیوې پړونې پلو، او یا الله تا ته پته ده چې زما دا مور ډېره پاک دامنه ده، الله تا ته پته چې زما دا مور ډېره حیاداره ده، الله تا ته پته ده چې زما د مور دا پړون هم چا نه دي لیدلی. خدای زما د مور په دې پاک دامنې او په حیا د نه سوال کوم په دې قوم باران وکړه. دعا یې لا نه وه خلاصه کړې چې وریځ راله او په خلکو باران وشو. خلک رالل یلقه دا دې څوک کړل؟ دا څوک دي په دا کیجاوه کې؟ وی دا زما پاکه مور ده، ما ته چې کلم ضرورت پېښ شوی د مور پلو مې نیولی دی او خدای ته مې سوال کړی دی، خدای پاکه کار کړی دې ته مور وایي.
نن سبا مور سوی بچی کینا گرمی دا زیاده موز خیر دی رستو بو کې ناجوړه بشي بچی را ګیره خود سره خنخکاری زوی سبا بسو لورخور نه درکې او خلا یخا مور وته وای دای ته پودړې مردارې او خلا دا ګیره دی لورخور بسوک نه درکې دا ګیره والا جوړ به خدو پاتې مزه سار وخت دی پلار به ورته وي اواز به ورکړي دا بچی هلک پاسه چې مانځه لاړ شي د اتوار ورځ د پرېږدې دا چې لږ دمه شي دا د خالي پر ورځ دمه کېده نه خو د سکول ته په وخت پاسه و مړ خو نه شو دا د ګل پر ورځ چې سکول ته په 5 بجې پاسې او جامې ورته چې دوغاخي پرتوګه چې دی مړ نه شو او د اتوار پر چې خدای له پاسې دی مړي میندې په بچو روجې نه نیسي بچې مه نیسه نه په تاله نه اوړي په تاله نه دي پر لور به روجې اوړي بچې خیر دی لا ماشومه ده په تا نه اوړي ای مردارې خبیثې دې زمانې دا ښځې د دین نه لرې بې دینه ښځې پودړې ولې تربیت نه دي شوی قرآن نه وردي پیغمبر حدیث نه وردي اخلاق نه دي زده که ټول ډرامې ګوري ټولو ټي وي ګانو ته ناستې دي ټولو په کمپیوټرو باندې فلمونه ګوري او ټولو په ډیشونو باندې پردی ښځې او فلمونه ګوري دا ښځې به جنت ته لاړې شي دا د جهنم خشاک دی دا ښځې دې زمانه کې دونه یې ځان سره یو ځای کېدلو او په ډش باندې انډیا فلمونه ګوري د خدای نه نه مونځ کې مونځ دې قبلېږي اخوا د ګمراهي په کور کې شروع کړې ده هلته د کمپیوټر لګولې په هغې باندې تصویرونه ګورې هلته اخباري رسالو کې اخبار جهان او دا قسم د ښځو تصویرونه ګورې سړی هم راوړي دا ښځو ته اږدي لور ته اږدي مخکې خدای نه حیا په کار درونو دا څه کوم په کوم طرف روان یو خدای منو که نه منو قیامت شته که نشته قبر شته که نشته نظام که ښه کې د لور ښه تربیت وکړه او ښځو سره ښه سلوک وکړه ښه سلوک دا نه دی چې تی بېدینۍ ته پرېږده نه دینداره که ښځې خو یاره ښه سلوک په سره وکړه ښه څه ته وایي د ښه مثال به هم درکړم یو سړي نه ښځې نه غلطي وشوه چې غلطه تې وشوه دې ته حتی خبره ورسېده چې د خاوند ورته وی چې باز زما ستا بله ګزاره نه کېږي طلاق در کوم ښځه ورته څه وایي وی راکړه طلاق نو سم ده خدایه دې بلا سره وسکې که طلاق مې وله ورکړه نو زه خو به بله ښځه وکم کېږي خو دا خواره دا مرداره به څه کوي په دا کوڅو کې به ګرځي طلاق یې ور نه کړم څه موده پس دا سړی مړ شو چا په خوب کې ولیده وی الله دا سره څو کړل وی الله او ډېر ګناهګار و دا سړی وی چې الله ته مخامخ شم وی ما ته وی ای بنده ډېر ګناهګار یې چې اوس دا سټ ته تا وکړم جهنم کې دې وړم خو زما په بنده دې یو وخت کې رحم کړی دی زما په یو بندګۍ او که تا پې دا رحم نه وی کړی لوی ګناه کې مبتلا کېدله نو زما په هغه بندګۍ دې رحم کړی دی نو تم زما بندې په تا رحم کوم زه جنت ته دې ته ښه سلوک کوي او چې ښه تربیت یې وکړي تا سره به د دین په کار کې مدد کوي د دین په کار کې به سره مدد کوي د هغې مثال هم دله درکوم یو ښځه وه نیکه ښځه وه او خاوند ته به یې د نیکۍ ترغیب ورکوه صدقه کوه خیرات کوه دې ښځو کې لږ د خیرات دا ماده وي نور یو بربنډې ګرځي خو خیرات کوي خیرات دا ماده پکې وي صدقه پکې وي نو هغه خاوند ته به هم ترغیب ورکوه کور یې داسې ځای کې چې یو چوک غوندې و د باندې نه به خلک راځي پنجاب کې باندې نه به خلک راتل په هغه چوک کې به ودرېدل او بس ته به ختل داسې وه نو ابدي مېلمانه کول دې ښځې به ډوډۍ ورکوله حتی کې ځان له یو مکان یو کوټه جوړه کړه چې که څوک ماښام مازدیګر دلته پاتې شي او بس ته لاړ او د شپې انتظام یې دلته موږ سره به شپه کوي ډوډۍ به موږ ورکوو اوبه او چای به موږ ورکوو یو ځل یې دې خاوند ته چا وویل دا ښځه خو به دې خیر ته کښېنئ بعضې خلک وي شیطانان خیر ته به دې کښېنئ ځمکه اوبه اوس خرڅئ ولې نو وی اخیر خو چې څوک میلمه راغی ډوډۍ پې وخوره نو هغې خو ځان له لکه د پیرانو لنګر شروع کړی دی او چې څوک دې ډوډۍ ورکوله باندې کوټه یې باندې بېله جوړه کړه او چې څوک هم د بس نه پاتې شو نو خوراک ورکوه خاوند خو یې پې شو ښځې له راغې ښځې بس یې که که دې کور له څوک منکر راغ نو مېلمستیا به ورکړو خو مونږ خو د کلي ذمهداري په ټیکه نه راغېشتې چې دلته مولا کور جوړ کړی دی او څوک راځي او به ډوډۍ خوره او لنګر هم شروع کړی دی په قلار کې زما د وسه نه کېږي دا خفه شو چې خدایا ای سړی د مورې دقې کمې راغلی دی وی بس ته پرې په قلار کې نه به زما پلار نه کې جایداد نه شم خرڅولی ټول کلي ټیکه دی اخېستی شی بند شو یو ځل دې ښځې ته ولیده چې ځو پټو ته
باغ ته لاړ شو پټو ته لاړ شو ښځې خو د خدای نه ورځ مونته چې دا خاوند په څه پوهېږم چې لاړل پټو هلته لګیا دی ارټ ګرځي اوبه راوباسي دا ښځه لاړه ارټ د کوي په غاړه کېناستې اوبو ته ګوري خاوند یې چکر ولګوه ای ښځې ځو نه ځه چې ځو چې روانه شوه ولږه سړیه بیا ورله د کوي ته نیغه نیغه ګوري سړي ول آواز ورکړ ای ښځې ناوخته لري ځه چې ځو چې را روانه شوه څو قدمه بیا ورله کوي ته نیغ نیغ ګوري خاوند ته دې کوي کې څه ګوري د نه پروتې دي یاروي دوی کوي ته ګور وی اخر څه پکې ګوري وخت داسې کوي ته سر ښکته کړی دی نه دې سیل وکړه نه دې پټې وکته او نه بل څه هسې وي سړیه دې زړه کې مې یو سوچ راغی یاره ښه ده هوښیاره خو داسې وي که نه وی دا سوچ مې په دې راغی چې دا ارټ ګردي منګوټي تاویږي د دې کوي نه اوبه راوباسي دا به کله کمیږي په دې سوچ کې مه چې دا کوي به اوس کم شي اوس به کم شي اوس به دا سطح لاندې لاړه شي او دا کمیږي نه دا ورته ګور ای قمقلې ښځې قمقلې دا نه کمیږي زه چې ځو دا چې څونه اوبه راوباسې لاندې نه نورې راوچتېږي دا کمېدو والا نه دي دا ټول پټي به سیراب شي خو دا کوي کمیږي نه دا نه کمیږي او که دا منګوټې بند شي نو زیاتېږي وینه په خپل ځای به ولاړ منګوټې که بند شي دغه سطره د کوي په خپل ځای به او که دا چلیږي بیا د کوي دغه سطره کمیږي به نه وی ښه وی او ای سړیه وی دقه زمونږ د مال د منګوټیم ده که نه منګوټې چې څومره چلیږي او مخلوق له سخا ورکې نو کمیږي به نه او که نه ورکې هم دقه منګوټې به تې لر کړي خو اوبه به هم دقه شي خاوند پرې پوه شو چې دا خو د عجیبه توره ووالم او پوه دې کړم وی دا ښځې بیا به خپله سخا شروع کړو چې څنګه مخکې نه وه ښځه چې نه کړي خاوند به نه کړي ښځه چې دیندار وي خاوند به دیندار وي ښځه چې حیا نه کوي خاوند به هم حیا نه کړي او چې ښځه دیندار او نیکه ده بچي به هم دیندار او نیکان وي ښځې ته د حضور پاک د بیبیانو واقعات بیان کړي ښځو ته د علماو تقریرونه واوروئ ښځو ته د پردې د احکامات واوروئ قسم دی په دین کې او په احادیثو مبارکو په عمل کې چې کم د دنیا او د آخر خیر او لذت او ټیسټ دی خوند دی که دا د دنیا په فحاشۍ او په بدعملۍ کې شته خوند خو په دې کې خوند خو د حیا په جامه کې دی د دنیا خو لږ ژوند د تېر به شي خو چې اخر دی ښه شي او د دنیا دا ژوند د بچو دی ښه شي زما وروڼو په خپلو ښځو باندې په خپلو لوڼو باندې دا رحم مه کوئ چې دي بربنډې ګرځي دا رحم پې مه کوئ چې دي نرې لباس اچوي دا رحم پې مه کوئ چې دي تصویرونو ته ګوري نه په دې کې سردنه شوقه زور ورکوئ داسې به نه کوي د رحمت فرشتې دي دا نه راځي حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته غورځو پټال یې کېنم یو مخصوص ټالو ځکه داسې خو یې نه شو ورغورځولی نو ټال نه اوچتېده زور کوي فرشتو نیولی دی هلته اور دې بلیږي شیطان د انسان په شکل کې راغی وی زه راته یو چل ښیمه داسې وکړه چې ورشه جینکۍ راولې سرونه ورې سرتور کړې چې جینکۍ راولې سرونه یې سرتور کړل ټال سپک شو په چې ټال یې دیکه ورکړه ابراهیم علیه السلام د اور میانځ ته وغورځېد وی دا داسې چلو شو وی دا د رحمت فرشتو نیولې و چې کله سرونه سرتور شو دا ښځو د رحمت فرشتې لاړې نو کم کور کې چې ښځې بې ستري کوي په کور کې دننه د رحمت فرشتې نه راځي نو چې د رحمت فرشتې نه راځي نو رزق کې برکت د کمې راغی مال کې برکت بني جون کې برکت بني روغ صحت بدیم نی فرشتې لاړې ممکن ده چې دغه وخت کې د خدای وبا راشي دغه لږ ساعت کې د خدای غضب راشي د خدای وبا راشي بیا به ته منځونه به کوې صدقې به هم کوې خو هغه تندر خو به راغلي که نه یا خلک شکایت کوي دا چل دی تا یو وخت کې به ګناه کړي دغه ګناه د وجې د رحمت فرشتې لاړې د خدای قهر نازل شو تندر را پریوت نو چې تندر را پریوت او قهر نازل شي او سیلاب راشي نو وروسته بیا پشتی وهه بیا کار نه کوي زما وروڼو ښځو باندې لوڼو باندې خویندو باندې دین زده کړئ پرده ورته وښایئ حیا ورته وښایئ شریعت ورته وښایئ او زمونږ د ښکلي پیغمبر مبارک قربان شم دی چې کوم دین یې موږ له راوړی دی او کم شریعت یې موږ له راوړی زموږ پکې د دنیا هم خیر دی زموږ پکې د آخرت هم خیر دی په دې به عمل کوو او دا موږ ته خدای حکم کوي د ایمان خاوندانو وانفسکم واهلیکم نارا ځان او ښځې بال بچ ټول د جهنم د اور نه بچ کړئ هغه اور چې د هغې خشاک انسانان او کاڼي دی چې کومې فرشتې پې مقرر دي نو نه په ژبه او نه په زړه په چا رحم نه راځي چې خدای ورته څه کوي هغه کوي دعا وکړه چې الله به موږ رحم وکړي جمعې مونځ کې یو رکعت ګیر نشي نو څه به کوي نو بس یو رکعت د عام مونځ په شان دویم ودي کې یو رکعت به امام سره وکړي یو به ځان له ورپسې وکړي
د یو ملګري دی د هغه د عمر زو دوی غوښتې ده او خسخر یې د ګردو بیمار دی. الله دې وله روغ صحت ورکړي، الله دې وله شفا ورکړي. دم څه کاروبار شروع کوي، الله دې د خیر او د برکت کاروبار درکړي. او د کور مسائل دی، الله تعالی دې مسائل په خیر بدل کړي. رب ذوالجلال ته زموږ په حال رحم وکړي، زموږ د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي، د رسوایو د بیدت ژوند الله په امن و امان کې وساتي. الله زموږ د حیا ژوند نصیب کړي، خدای د رسوایو د ژوند نه مو ساتي. الله د حیا ژوند هم نصیب کړي، خدای د رسوایو د ژوند نه مو ساتي. الله مریضانو له شفا ورکړي، کورونو کې اسپیټالونو کې چا بیماری ته له شفا ورکړي، روغ صحتونه ورکړي. څو قرضداران قرضونه اخلاص کړي، څوک په پریشانو کې پراته دي، پریشانۍ ټینشنونو په خوشحالو باندې بدل کړي. رب ذوالجلال زموږ د اتفاق جوړ نصیب کړي. خدای که څوک مردگان وفات شوي ته مغفرت نصیب کړي، او که څوک بیماران دي، سپینګري دي، د هغې روغ صحتونو ته دراز عمرونه نصیب کړي. تم د نبي علیه السلام په نقش قدم روان کړي، د شیطان د چالونو نه مو ساتي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد